په داسې وخت کې چې د جدید اسانتیاګانو له کبله د صحافت مفهوم ډیر وسیع شوی دی او اوس دا ممکنه ده چې څوک د خپلې خوښې معلوماتو نه ځان ډیر په اسانه خبر کړي او یا د نور خلکو سره شریک کړي. خو په دې هر څه کې د پښتو صحافت څه کردار ادا کوي او پښتو صحافت څومره مخ په وړاندې تللی دی. په دې هکله مو د غږ نیوز په پروګرام لټون کې د نوموړي صحافي او ادیب ښاغلي قیصر اپریدي صاحب سره خبرې کړې دي. اپریدي صاحب د صحافت میدان کې په عملي توګه کار او زیار کړی او ډیر وخت د پښتو اخبار ایډیټر هم پاتې شوی دی. دوی وایي چې د صحافیانو خولې د بېلابېلو وجوهاتو له کبله تړلې شوي وي او هم له دې وجې ځینې وخت صحافیان نشي کولی چې د خپلې خاورې هغه شان ترجماني وکړي شي لکه څنګه چې پکار وي. اخبار په څه ناسو صورت کې د اشتهار په حواله پریس انفارمیشن ته جواب دیم دی ورته او هغه ته ګوري مم په داسې صورت کې چې ماز د اشتهار د وجې نه یو اخبار بحیثیت مجموعي پریس انفارمیشن ته جواب دی نو دا یو داسې شی دی لکه د اخبار د مالک ژبه په پړي تړلې شوې. اوس ته اندازه کولی شي چې د اخبار د مالک ژبه په پړي تړلې شوې د هغې اخبار سره وابسته انډور یا آوټډور چې څومره صحافیان دي، نامه‌نګار دي، تجزیه کار دي، اداریه لیکونکي دي، کالم لیکونکي دي، دا هغو ټولو ژبې به تړلې وي. هغوی ټول به د یو خاص پالیسۍ لاندې کار کوي. نو په داسې صورت کې یو اخبار چې هغه آزاد نه وي نو موږ داسې ګڼلی شو چې صحافت آزاد نه دی. چې صحافت آزاد نه وي نو موږ دا ګڼلی شو چې په هغه صحافت کې د مقتدرو قوتونو د مقتدرو ادارو اواز به وي خو د عام ولس اواز پکې نه وي. زما او ستا د روزمره ژوند کړنې او ستونزې چې دي هغه به پکې نه وي. نو دا زما د هغه وخت د محسوساتو خبره د هغې نه پس ته په نن وخت کې په تسلسل سره چې زه ګورم نو د ریډیوګانو کمی نشته دی، د چینلونو کمی نشته دی، پرنټ میډیا الکترونیک میډیا مخې ته راغلی ده او د دې سره سره سوشل میډیا یعنی فیسبوک وغیره یا مثلا ټویټر نو په دې سره د صحافت مضمون چې دی دا دومره زیات خور اور شو چې زما تر پامه کم از کم زما غوندې یو نالیکلی نالوستلی سړی په دې باندې تبصره هم نشي کولی که بیا تبصره ورباندې کوي نو احاطه یې نشي کولی. و البته دومره ویلی شم چې پرون که د ټي وي یا د اخبار پالیسي د پریس انفارمیشن د لاندې محکومه وه نو په نن وخت کې بیا صحافت یو داسې ځای ته یو داسې معیار ته رسېدلی دی چې هر یو سړی د خپلې شخصي خوښې ناخوښې په بنیاد باندې صحافت ته ادامه ورکوي. په داسې صورت کې بیا موږ دا نشو ویلی چې غیر جانبدار څوک دی یا په انصاف او په مساوات اډانه خبره پکې څوک کولی شي. نو زما خپل رای دا دی چې صحافت که په انفرادي شکل کې ګورو که نه په خپل زوړ شکل کې ګورو نو هغې ځای ته صحافت نه دی رسېدلی، هغه مقام نه دی ترلاسه کړی چې هغه د دنیا د عام خلکو د خیر ښېګړې یو وسیله وګرځي، یوه ذریعه وګرځي. دې ته مختلفو زاویو نه کتل پکار وي. مثلا میډیا دا ویل به ډېر صحیح نه وي چې پښتنو میډیا نشته. که د پښتنو میډیا نشته کم از کم د پښتنو په نوم باندې میډیا شته. مثلا هغه اخبار چې ما حواله ورکړه ما پکې کار کړی هغې ته به اشاره وکړو یا هغه چینل چې د خیبر ټي خیبر په نوم باندې موږ ټول پېژنو دا داسې ادارې دي چې دا که مثلا د پښتنو میډیا ورته نشو ویلی ځکه چې پښتنو اواز دی هغسې نه دی اوچت کړی څنګه چې ورته اوچتول پکار دي خو نو دا ورته ویلی شو چې د پښتنو په نوم باندې خو شته دي. نو اوس دا په دې کې ضروري خبره همدغه ده چې هغه میډیایي ادارې چې هغه د پښتنو په نوم باندې کار کوي خو د پښتنو اواز پکې نه پیدا کېږي. نو په داسې صورت کې د پښتنو سره په حیث د قوم د دې ادارو سره تعلق پاتې کېږي. ما سوا د دې نه چې هغوی د پښتنو په نوم باندې پیسې ګټي یو کاروبار ځان له کتلی دی. د دې بنیادي ټکی کاروبار دی. کله چې د کاروبار خبره منځته راغله نو د یو لوی کاروبار خبره به پرېږدو یو عام دکاندار به واخلو
هغه چې کله دکان خلاصوي دا هغه مطمئن نظر دا نه وي چې زه د ځینې خاصو خلکو لپاره دکان خلاصوم، بلکې دا هغه د کاروبار تقاضا دا وي چې زه یو داسې کاروبار روان کړم چې د هغې سره د هر یو سړي تعلق وي. مثلا په پاکستان کې څوک دا تخصیص نشي کولی چې زما دکان ته د پښتون راځي، پنجابی دی نه راځي، یا پنجابی دی راځي، سندھی او بلوچی دی نه راځي. نو تر څو پورې چې د کاروباري سوچ خبره ده، هر یو سړی دې خبرې ته زور کوي چې هغه په وسیع تناظر کې د ځان لپاره کاروبار انتخاب وکړي. په دې وجه هغه چونکې د پښتو چینل یا د پښتو اخبارونه یا نور کوم کاروبار چې هغه په دې وجه هم ما پښتانه ورته نه راوړاندې کېږي چې هغه یو کار کول غواړي، نو خو په محدود تناظر کې کول نه غواړي. نو دته کته کاروباري وفاداری ویل شي کده کې مثلا پس پوسټ مندا وګڼو چې د ملک سره یو قسم وفاداری. نو بهرحال هغه د پښتنو بدقسمتي چې دا هغه د دې سره په تړلي شکل کې هم او د دې سره په ناتړلي شکل کې هم په خپل ځای موجوده ده، او موږ ورته په دې حواله د پښتنو بدقسمتي ویلی شو. د ټولنیزو رسنیو یعنی سوشل میډیا د راتلو سره که څه هم د صحافت په شعبې ښه یا بد اغېز شوی دی، خو قیصر صاحب خوشبینه دی چې د وخت تېرېدو سره سره به د ټولنیزو رسنیو استعمال شعور خلکو کې راشي او مثبت استعمال به شروع کړي. پښتنو کې تر څو پورې چې زه په سوشل میډیا موجود یم، ګورم اورم، ټیک په ځینې عناصر ځینې خلک ځینې رویې به پکې داسې وي چې هغه به مونږ ګڼو چې دا سوشل میډیا چې دا د سنجیده مقاصدو لپاره نه استعمالوي، خو زیات خلک داسې ګورم چې هغه د سنجیده مقاصدو لپاره استعمالوي. دا یو خبره شو. دویمه خبره دا ده چې په انساني دنیا کې چې کله کوم نوې چیز مخې ته راغلی، کوم نوې ایجاد مخې ته راغلی دی، نو ایجاد مخې ته اول راځي، دا غي د پاره د استعمال طریقې به وروسته مخې ته راځي. دا د اخلاقی نظام سره تعلق لري. زما مشاهده ده چې کله د موبایلونو زیات شول، نو په جمعات کې په سب کې ولاړو خلکو په جیب کې موبایل او زنګونه راتل به شروع شو، هغه ډیسټربنس پیدا کولو. دا غي د پاره بیا عملاً دا شول چې په جمعتون د پاسه ولیکل شول چې جمعه تر نوتونه مخکې خپل موبایل بند کړي. اوس دا خبره په مزه داسې یو ځای ته ورسېږي چې دا د خلکو یو اخلاقی ځمېداري وګرځي چې څوک به جمعه ته رادن نه کوي، هغه به موبایل بند کول. نو هغه موبایل مخکې راغلی او دا غي نه چې کومې مسالې او ستونزې پیدا کړي، دا غوښتنځو په تناظر کې دا غي لپاره اخلاقیات چې دا وروسته وټاکل شول. دغه سوشل میډیا چې دا داوم یو داسې شی راغلی چې دا غي لپاره په بین الاقوامي تناظر کې یا مثلا په ملکی تناظر کې هغه د اخلاقیاتو ټاکنه نه ده شوې. خدا بکیږي دا مسالې په مزه مخې ته راځي او دا غي مسالو د حل لپاره وو بیا په دې خبره باندې غور کیږي چې رب د دې لپاره د هغه اخلاقی پیمانه په کومه طریقه جوړ کړل شي. نو زما یقین دی چې فلحال موږ د سوشل میډیا نه دا څه ډیماند نه دی کول پکار، بلکې دا چلیدل پکار دی.